عروه ابن زبیر رحمه الله په باره کې راځي د ده د مانځه د خشوع په باره کې دا یو ورځ د مدینې نه روانو دمشق ته روانو په لاره کې خپه زخمي شوه خپه دمشق ته رسېدلی نه و چې دا زخم ډېر شو تر دې چې پونډۍ ته راورسېده چې کله دمشق ته ورسېدل نو هلته یې ډاکټران طبیبان د هغه وخت چې کوم ډاکټران و هغه یې راوغوښته ورته وایي زما دا خپه چې کوي دا ولې داسې شوه خپه مې زخمي ده د دې علاج وکوي وایي ډاکټران د هغه وخت چې کوم سپیشلیسټ ورال چې زما زخم یې ولیدل دا زخم ډېر بد شوی و وایي ما ورته وویلې چې څه به کوو وایي راته ویې ویلې دا خپه که کټ نشي ټول وجود دې خرابوي د دې خپې نه وجې نه درته مرګ راځي دا کټ کول غواړي وایي ما ورته وویلې چې کټ به یې کو خو څه طریقه به وي وایي ډاکټرانو راته وویلې چې تا باندې به شراب وڅکو ته به نشه شي او دا خپه به درنه په هغه وخت کې کټ وایي ما ورته وویلې شراب حرام دي چې زه د نشې په حالت کې یم زما د مزغو نه د رب معرفت وتهی زه الله نه پېژنم که په دغه وخت کې ماله مرګ راشي هېڅکله یې نه څکم بله څه طریقه شته ډاکټرانو مختلفې طریقې ښودلې خو ما ورته وویلې چې یوه خبره درته کوم که دا خپه رانه خامخا کټ کوئ نو داسې وکئ چې زه به په مونځ باندې ودرېږم خیر دی د مونځ په دوران کې رانه کټ کوئ عروه ابن زبیر اپریشن شروع دی خپتې کټ کوي مانځه ته ودرېدل چې کله په مونځ باندې ودرېدل ډاکټران د هغه نه خپه کټ کوي عروه ابن زبیر ته پته نه لګي ولې دا په مانځه کې دومره دی دا په مانځه کې دومره فکرمند دی دا د الله سره په خبرو کې داسې بوخت دی چې دا د دنیا نه دی خبر زما محترمو کله کله یو سړی ناست دی د هغه مخې ته یو کار وشي وروسته چې ورته وریاد شي چې یاره ستا مخې ته ما دا خبره وکړه وایي زما دې د الله په ذات قسم یې که ما اورېدلي ما خو دا خبره نه ده اورېدلې کله کله داسې کېږي که نه دا ولې سره د دې چې مونږه کتلي ما ورته ګورو ماو ته خو بیا هم په هغې نه پوهېږو وجه دا ده چې سوچ زما او ستا په هغه شي کې دومره ورننوتی چې دا زړه او سترګې ټول هغې ته متوجي نو زړه او سترګې هغه راواخلي دا بل کار د ما نه وځي په دې باندې ما او تا پوه نه شو